یوه له هغو خبرو څخه چې په ناسم ډول د محدودیت په بحث کې مشوره شوې ده دا ده چې امام زمان علیه السلام د خپل ځان د ژغورنې له ویرې غیبت کړی دی. حال دا چې د خایف کلمه دا معنی لري چې څوک د یو لوړ او مهم کار د ترسره کولو لپاره پټ شوی وي. په قرآن کریم کې هماغه آیت چې د حضرت موسی علیه السلام په اړه دی چې هغه په ژوندۍ بڼه راایستل شوی و. وروسته له دې چې هغه قبطي کس یې واژه د شعیب علیه السلام خواته روان شو په داسې حال کې چې ویره یې لرله او انتظار یې کاوه د یو لوړ هدف لپاره چې هماغه د بني اسرائیلو ژغورنه وه. څو سهارونه د دوی تر څنګ تېر شول. دقیقاً هماغه جمله چې سید الشهدا علیه السلام د مدینې نه د کربلا پر لور د وتلو پر مهال همدا آیت تلاوت کړ چې زه د یو لوړ او مهم هدف لپاره له مدینې وځم، هغه هدف چې په کربلا کې و. امام زمان علیه السلام هم همدا وجه لري چې پټ شوی دی. د الهي زیرمې په توګه د ظهور د ورځې لپاره خدای تعالی هغه له ټولو سترګو پټ کړی دی تر څو هغه د یو لوړ او مهم هدف لپاره چې د ظهور موضوع ده پټ پاتې شوی وي.